د قرآن کریم د سورتو فضیلت. نن د سوره انشقاق فضیلت درته ښیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره انشقاق دغه سورت دی. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت. راځه تر پایه پورې. د پای آیات دا دی الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. په دې صورت کې یوه سجده هم شته. د صورتو په اعتبار 4 اتیایم صورت دی. د قرآن کریم په آخرنۍ سپاره کې دی 13 او د دې 25 آیات دی. یو رکوع دی دا صورت. د دې د وینا دا فضیلت دی چې یو څوک دا صورت لولي وایه په ورځ د آخرت به الله پاک دغه ویونکی په حدیث شریف کې ذکر دی لدینه وساتي، الله به د دین خلاص کړي چې هغو ته به عملنامه په چپه لاس میلاوي شي. د دین به الله حفاظت وکړي. او دا یاد وساتي عزیزانو، په دغه صورت کې الله پاک فرمایي په د خپل کلام کې فاما من اوتی کتابه بیمینه، هر چاته چې عملنامه په راسته لاس ورکړول سوله امغه کسان کامیاب دي. د هغو د کامیابۍ نښانه او دلیل ده. فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اهله مسرورا. توانی هغه خلق دي چې چپه لاس کې ورته عملنامه میلاو سي. نبی کریم علیه السلام مبارک یو ځل خپل کورنۍ ته بیبیانو مبارکانو ته ام المؤمنات ته د آخرت بحث او بیان وکړي، د قیامت د ورځې هغه حالات. نو ام المؤمنات هغه دومره په بیره کې وسوې عایشې بي ورته ویل یا رسول الله ته دا راته وایې چې آیا چیرته به هلته تا له خپله کورنۍ په یاد درځي او که نبی کریم علیه السلام مبارک ورته وفرمیل 3 مقامه داسې دي ای عایشې، 3 مقامه 3 داسې دي ځای دي چې هیڅ چاته به هیڅوک هم په یاد نه ورځي. هغه 3 کوم ځای دي؟ یو ځای په هغو کې د عملنامو د بیش موقع ده، دویم ځای په هغه کې د عملنامو د طول د عملونو د طول او ترازو حساب و کتاب مقام دی، دریم ځای د پل صراط مرحله ده. د پل صراط مرحله علما فرمایي 15,000 کاله 15,000 کاله د جهنم په خېټه یوه لاره ده چې پر دې باندې قرآن کریم کې الله قسم اخستی و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه. د قیامت او د آخرت ورځ دا 50,000 کاله ده د دنیا تاریخ او بنسټ سره شول سوی دي. نو علما وایي تر اوسه تر دغه آنه پورې د هغو 8,000 کاله کېږي. 8,000 لا هم یعنې یقیني سړی دا نسي ویل. یو عالم دی چې له موږ تاسو نه 100 یا 40 دی 500 کاله مخکې هغو چې جواب ورکړی دی، نو هغه مبارک ورته فرمایي د موږ تاسو نه 500 کاله نه دی مخکې، 40 کاله یا مثال 25 21 کاله مخکې دی نه موږ تاسو نه. چې هغه عالم ژوندی او دا جواب ورکړی دی. چا ته پوښتنه کړې د مولانا یوسف لیدویانوي رحمه الله په خپله فتاوا یوسفي کې ورته لیکلي دي چې د قیامت د آدم علیه السلام نه پر د دنیا د آبادېدو نه تر دغه آنه پورې 1000 کاله کېږي. اوس نو تاسو پکې په خپله سوچ فکر وکړئ چې 50,000 او د ټولې دنیا عمر 1000 کاله راواخلئ. باره لږ سوچ پکې وکړئ چې زموږ مختصره زندگی او دومره په لاهو و لعبو باندې تېرول. عزیزانو د قرآن کریم هر آیات سره زر دی او دغه تلاوت د قرآن کریم زده کړه، د قرآن کریم راخستل، د هغه خدمت، د هغه هر حرف تر زرو بالا دی. نو نیکبخته به مغه څوک چې د الله د سپېڅلي کلام سره تعلق او هغه تلاوت کوي.